بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شوال المکرم میاشتې 14 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غوایي میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل. په هرات کې د اسلامي امارت د تیر کال د رهبرۍ د فرمان له مخې پر معلولینو، یتیمانو او کونډو میرمنو ټول د 320 میلیونه افغانیو په شمیر معاش ورکول، او د هرات ښاروالۍ د بازارونو د تنظیم د مدیریت لخوا د هوټلونو د چارو بیاکتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمر یم. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو معین د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مهاله د رسنیو په بشپړ ملاتړ ټینګار کوي. د هغه په وینا خبریالان او رسنۍ د حکومت له پیاوړې برخې څخه ګڼل کیږي. په هرات کې یو شمیر خبریالان هم ټینګار کوي چې اوس په هیواد کې امنیت تامین شوی. دوی کولی شي د هیواد هرې برخې ته د راپورونو او پروګرامونو د چمتو کولو لپاره په آرامه سفر وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات ښار کې د می د میاشتې د 3 نیټې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین چې په دغه پروګرام کې حضور درلود، له رسنیو سره د اسلامي امارت په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې فعالیت وکړي او د هیواد ګټې خوندي کړي. هیڅ یوه اداره حق نه لري چې د مطبوعاتو په چارو کې مداخله وکړي. یوازینی ادرس د مطبوعاتو د رسنیو د ستونزو هغه اطلاعات او فرهنګ وزارت دی. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس له رسنیو څخه د جدي ملاتړ ترڅنګ له ټولو دولتي مسؤلینو وغوښتل چې له خبریالانو او رسنیو سره بشپړه همکاري وکړي. در حوزه مطبوعات باید هنوز ما کارآفرینی داشته باشیم، نقش آفرینی داشته باشیم، ابتکارات داشته باشیم و در حوزه تقویت رسانه های مطلوب و مفید کار شود و انشالله این بسته های مهم تقاضامندی به وزارت ارسال می شود. جای خوشی است دوستای عزیز که ما و شما امروز در شرایط بسیار خوب که الحمدلله با آمدن امارت اسلامی افغانستان شرایط بهتر کار خصوصا برای بزرگوارای اهل رسانه مساعد شده که امان و امنیت سرتاسری در تمام کشور می باشم که امروز خوشبختانه ما و شما شاهد ازی هستیم که دوستای رسانه‌ای ما شما در تمام بخش‌های از افغانستان سفر می‌کنند و برنامه و پروگرام و گزارش تهیه می‌کنند. یو شمیر کارپوهان او خبریالان وایي رسنۍ باید د یوې ښوونیزې ادارې په توګه عمل وکړي او د ټولنې عمومي ګټو ته دوام ورکړي. امنیت همه جانبه ایجاد شده، برای خبرنگاران حداقل راحت شده که بتونن سفر بکنن به ولسوالی‌ها، به ولایت‌ها، به جاهایی که ممکن قبل از این نمیتونستن برن. په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، کلتوري مسؤلین تل د رسنیو د خبریالانو پر جدي ملاتړ ټینګار کوي. د هرات د شهیدانو او معلولینو ریاست چارواکي وایي تیر کال د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان پر اساس د دغه ولایت پر معلولینو، یتیمانو او کونډو څه باندې 320 میلیونه افغانۍ معاش ویشل شوي دي. د دغو چارواکو په وینا هر یتیم او کونډې ته د میاشتې 2000 افغانۍ او هر معلول ته د دوی د معلولیت پر بنسټ له 3 څخه تر 15000 افغانۍ ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولینو د خپلو اسنادو په بهیر کې د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست له کړنو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د تیر کال معاش یې ترلاسه کړی دی. نور حال زموږ د همکار په راپور کې. یو شمیر هغه معلولان چې د معاشونو ترلاسه کولو لپاره دلته راغلي دي، هغوی
په دې ولایت کې د مسؤلانو د لوري د دوی اسنادو د پړاوونو تیرولو څخه خوښ ښکاري او وایي چې د تیر کال معاشونه یې ترلاسه کړي دي. چیزی که به دسترس ریاست شاهدان و معلولین بود از مرکز آمده بود همون با ما توضیح کردم دادم. ریاست شاهدان معلولین به هیچ کس مشکلی نیست که یا مثلا یا 2 روز یا 3 روز یا 1 روز یا هیچی، ما هر که همون کاغذی که به همون شعبه مربوط باشه به همون شعبه همون هم اجرا میشه. امارات چې راغلی دی موږ ټول مسلمانان چې ټول وساسي دي، هم د جنګ څخه وساسي دي، هم د عرفات څخه وساسي دي، د امارات څخه موږ ډېر راضي یو. په همدې حال د دې ادارې مسؤلان وایي په تیر کال کې 360 میلیونه افغانۍ په دې ولایت کې شاوخوا 12,000 معلولانو، یتیمانو او کونډو ته ویشلي دي. هغه تقریبا د امارت اسلامي 228 د شهداو کورنۍ دي، یعنې چې په هره کورنۍ کې بیا یتیمانو تعداد خو زیات وي، او د نظام قبلي د 380 کسان ثبت کړي دي، او د ملکي د 4650 کسان ثبت کړي دي، چې جمله د شهیدانو کورنۍ 9250 کورنۍ موږ په تیر کال کې په 1401 کال کې په هرات کې موږ د یتیمانو کورنۍ ثبت کړي وي. د دغو دپاره که معلولین دي که یتیمان، په معلولینو کې خو ما درته ویل کټګورۍ شته، ځکه معلول فرق لري د یوې اعضا څخه ونیسه تر فلجه پورې، او د یتیمانو کورنۍ چې دي هغه فرق نه لري، که د نظام قبلي وي که د امارت اسلامي د شهید یتیم وي او که ملکیان وي چې په حادثو په جنګونو په طبیعي پیښو کې مرګونو کې پلرونه وفات شوي. دغه چارواکي دا راز څرګندوي چې په دې اداره کې ثبت شوي معلولان پر 3 برخو ویشل شوي چې د امارت، مخکني نظام او ملکي برخو کسان پکې شامل دي، چې معاشونه یې د معلولیت د کچې په نسبت ویشل کیږي. ولسوالیو کې هم په ګرد افغانستان کې په هر ولایت کې د وزارت خوا څخه موږ ته هدایت شوی دی چې ټولې کورنۍ د یتیمانو باید ارزیابي شي، ځکه مستحق کس ته باید دغه د امارت اسلامي د بودیجې څخه یو اندازه مساعدت ورسیږي. هغه غیر مستحق کسان چې په خلاف باندې ځان ثبتوي یا په اصولو کې برابر نه وي دوی ځان ثبتوي، پس که یتیمان چې دي هغه یتیم اوس موږ تر 18 کاله پورې ثبتوو، دوی زیات عمرونه یې تر 18 کاله او دلته موږ ته کم عمرونه راشي، داسې شیان خامخا راځي، دا خو پیښیږي. خو د دغه دپاره د ارزیابۍ دپاره موږ خپل پرسونل لرو، خپل مدیران لرو، او د وزارت خوا څخه اکمال کیږي، دغه د خوا مصارف ورکول کیږي. موږ ارزیابي لرو هم په ولسوالیو کې او هم په ناحیو کې. د مسؤلانو په وینا دغه یتیمان او کونډې په شفاف ډول د ښار او ولسوالیو څخه کور په کور لیدل سوي او ټاکل سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې تیر کال د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د معلولانو، یتیمانو او کونډو سره د مرستې په موخه هغوی ته میاشتنی معاش ټاکلی او ورکړل سوی دی. د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ خونې په هرات کې نږدې 15,000 ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په لویدیځ زون کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعي خونې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې دغه خونې د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو د فعالیتونو د پراخوالي هڅې کړې او بریاوې ترلاسه کړې دي. د دې خونې مشره ادیبه وزیري وایي چې اوس مهال په دې برخه کې د ښځو شمیر 450 تنو ته رسیدلی او د هرې کټګورۍ تر نامه لاندې زیات شمیر میرمنې په کارونو بوختې دي. میرمن وزیري زیاتوي چې ښځې تر ډیره د ښځو د جامو تولید، د بیلابیلو توکو بسته‌بندۍ او پروسس، د اچار جوړولو، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ، خیاطي او داسې نورو برخو کې فعال دي. د دې خونې مشرې وویل چې د دغه خونې په لویدیځ زون کې د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا لامل سوي او هڅې کوي چې د اسلامي کلتور سره سم ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې اوس هرات د ښځو لپاره 15 مارکیټونه لري چې ټول پیر او پلور د میرمنو لخوا کیږي. د یادونې وړ ده چې په لویدیځ زون کې دغه خونې 1400 فعال غړي لري. د هرات ښاروالۍ ادارې د مارکیټونو د تنظیم امریت مسؤلانو د هوټلونو د فعالیت له څرنګوالي څارنه وکړه. د هرات ښاروالۍ ادارې د مارکیټونو د تنظیم امریت د اړوند برخې مسؤلانو د هوټل لرونکو صنف د وکیل پښتون کې د ښار د ځینو هوټلونو د فعالیت له څرنګوالي په ځانګړې توګه د چاپیریال ساتنې،
د مصرفي توکو د انقضا نیټې، د کارکوونکو لپاره د ځانګړي یونیفورم او پیژن کارت درلودل او د خوندي او معیاري غوښو څخه د ګټې اخیستنې په تړاو لیدنه او څارنه وکړه او د مسؤلینو له لوري ورته لازمي سپارښتنې ورکړل سوې. د رستورانټونو مالکانو او مسؤلانو د ښاروالۍ ادارې د مربوطه څانګې کارکوونکو سپارښتنې واورېدې او په دې تړاو یې د ښاروالۍ ادارې سره د رغنده همکارۍ اعلان څرګنده کړ. د هرات د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو له دغې ادارې سره د OHPM انسټیټیوټ همکاري اعلان کړه او ویې ویل چې دغه همکاري د روغتیا په برخه کې ښه اغیزمنتیا رامنځته کوي. د هرات د عامې روغتیا رئیس مولوي محمد طالب شاهد وایي دغه وسایل کولی شي خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې اغیزمن تمام سي. له بلې خوا د هرات د اقتصاد رئیس حاجي ناصر په روغتیایي مرکزونو کې د اړتیاوو وړ طبي وسایلو د رسولو له لارې د خدمتونو د کیفیت په لوړولو باندې ټینګار وکړ. په مرسته شوي تجهیزاتو کې د توکو د ذخیره کولو یخچالونو، د وینې بانک یخچالونه، وینټیلیټرونه، د انفیوژن پمپ وسایل، د اکسیجن د تولید وسایل، 22 پایې واربر، 40 د اکسیجن بالونونه، د ولادي جراحي بېلابېل ډولونه او جامې او داسې نور توکي شامل دي. همدارنګه په هرات ولایت کې د OHPM دفتر رئیس ډاکټر باورزي د هرات د عامې روغتیا ریاست څخه په روغتیایي مرکزونو کې د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د دوامدارو مرستو له امله مننه وکړه او وی ویل چې د پورتنیو تجهیزاتو ویش یوازې د اکمالاتو لومړی پړاو دی. د روغتیایي مرکزونو او بیا د تجهیزاتو رسولو کیفیت ښه کولو لپاره او پرمختللي طبي تجهیزات به په منظم، دوامداره او لوی مقدار کې روغتیایي مرکزونو ته وسپارل سي. اوس هم ستاسو پام را اړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل. په هرات کې د اسلامي امارت د تیر کال د رهبرۍ د فرمان له مخې پر معلولینو، یتیمانو او کونډو میرمنو ټول د 320 میلیونه افغانیو په شمیر معاش ورکول او د هرات ښاروالۍ د بازارونو د تنظیم د مدیریت لخوا د هوټلونو د چارو بیاکتنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدو شم. تعالی سپارم.